ولې بین الافغاني مذاکرات نه پیلیږي؟ کله چې افغان دولت د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو څخه انکار وکړ، د دې ستونزې د حل لپاره بیا مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه. مشورتي لویې جرګې د نورو پریکړو ترڅنګ یوه پریکړه پر دې هم وکړه چې 400 طالب بندیان دې خوشي شي. ولسمشر محمد اشرف غني د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان ورکړ، خو بیا هم طالب بندیان نه دي خوشي شوي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې نه دي خوشي شوي؟ دلته زیات شکونه موجود دي. دغه شکونو له جملې څخه یو دا ده چې په دولت کې ځینې کړۍ غواړي چې سوله دې ونه شي. د دوی هدف دا ده که سوله وشي نو د دوی ګټې به په خطر کې لویږي. اکثره مافیایي کړۍ په جنګ کې ښکېلې دي، د دوی ګټې په روانه جګړه کې نښتې دي. مخدره مواد، غلاوي، فسادونه هغه څه دي چې همدا کړۍ پکې ښکېلې دي. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي، ځکه دوی په افغانستان کې خپلې ګټې لري. همدارنګه د ځینو هیوادونو ترڅنګ دلته رقابتونه او سیالي هغه څه دي چې د افغانستان اوسنی حالت ډیر پیچلی کړی دی. په عین حال کې د سیمې استخبارات هم باید له پامه ونه غورځول شي چې د بیلابیلو اهدافو په لرلو سره افغانستان کې مداخله کوي. که روانې جګړې ته وګورو، زیان پکې عام وګړو ته اوښتی. وژل کېږي عام وګړي، مال د عام وګړو له منځه ځي، قرباني عام وګړي ورکوي، دردونه عام وګړي ویني، خو خوندونه او مزې د وطن خاینان. همدغه چارواکو په میلیونونو ډالر نورو هیوادونو ته انتقال کړل. ولسمشر محمد اشرف غني ته پکار ده چې نور بین الافغاني مذاکرات فایل د شخصي ګټو لپاره دي، د ټول افغان ملت ارمانونو ته اور نه اچوي.